مڼې ګل دودیزه مشاعره شل کاله وړاندې له همدې ځایه چک ولسوالۍ څخه راپیل شوه، خو دا چې تیر شل کلونه په دې ولسوالۍ کې د جګړو له امله د دې ولسوالۍ د هر ساکښ ژوند د جګړې تر سیوري لاندې و، نو ورسره فرهنګي مجالس، مشاعرې او بنډارونه هم پیکه شوي وو. دا د له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا هم چک ولسوالۍ د مڼې ګل د مشاعرې، شاعرانو، د ادب مینوالو او لیکوالانو کوربنه ده. یوازونه د مرغیو نه چاپه شته نه بمبار شته نه غږ اورو د مرمیو. د لومړي ځل لپاره 21مه دودیزه مڼې ګل مشاعره د چک ولسوالۍ برېښنا بند په تفریحي ډنډ کې ولمانځل شوه. د چک برېښنا بند چې په ملي پارک د بدلیدو په حال کې دی، دا ځل پکې دغه دودیزه فرهنګي میله هم ترسره شوه چې د ټولو هیواد په کچه پکې منلي شاعرانو، لیکوالانو، د ادب مینوالو او د اسلامي امارت ګڼ شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. چې موږ نن د میدان وردګ ولایت به د چک ولسوالۍ د بند د کاسې په څنګ کې یوه داسې پرتمینه مشاعره لرو چې تر اوسه پورې تقریبا زرګونه کسانو له موږ سره ګډون کړی ده او له مختلفو ولایتو د افغانستان له کونج کونجه یو تعداد شاعران رسېدلي، نور روان دي، شاعران، لیکوالان، قلموال. دا یو داسې ساحه ده چې د میدان وردګ ولایت له هغه بهترینو ساحو څخه یو ساحه ده چې موږ دنیاوالو ته وښیو چې موږ دغسې ښایسته او پرتمینې ساحې لرو او ډېر خوشحاله یو خو الحمدلله اسلامي نظام په ټول هېواد کې سر ته سره قایم دی او بل دلته مخکې د ده نه 2-3 کاله ته مخ ډېر مشکلات او ډېره ناخواله وې، سخت جنګونه وو. د نننۍ مشاعرې ته زه ډېر خوشحاله یم، بیخي ډېر خوشحاله یم، خپله ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او ډېر خلک په خوشحالۍ باندې را روان دي دلته. مشاعره مازدیګر مهال د ګڼ شمېر میلمنو په راتګ سره پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام درلود چې اوسني امن او ازادۍ ته وتلي او منلي شاعرانو شعرونه لیکلي وو. د مشاعرې ګډونوالو، فرهنګپالو، شاعرانو او لیکوالانو له حکومته وغوښتل تر څو د چک برېښنا بند د بیا رغولو چارو ته جدي پاملرنه وکړي. دغه بند د موږ تاسې ټولو د یوازینۍ هیله او آرزو ده چې دې بند ته زموږ تاسې مشران توجه وکړي او که انشاءالله دغه رقم برنامې وي، نندارتونونه جوړ شي او دلته سیالۍ جوړې شي، مشاعرې جوړې شي، نو انشاءالله زموږ تاسې مشران به دو ته حتما توجه وکړي. د اسلامي امارت له راتګ سره د چک ولسوالۍ برېښنا بند تفریحي سیمې ته له نورو ولایتونو څخه د سیلانیانو تګ راتګ ډېر شوی او تر دې وړاندې په دغه بند کې د کرکټ، والیبال او غیش لوبې سیالۍ ترسره شوي دي چې د ګڼ شمېر خلکو پام یې ځان ته رااړولی دی.